واقعي ذکر کړی دا وای یو بادشاه و مخکې زمانه کې د خپل پوج او خپل لښکر سره بیرون ووتلو، غوښتل چې چکر ووهي. مخکینی بادشاهانو به چکر به وهلو، ښکار به یې کولو، خوندونه خو هغې بادشاهانو واخیستل. نو دا بادشاه د خپلو عسکرو پوجیانو سره بیرون ووتلو، مزل یې کولو، روانو یو منطقې ته ورسېدل، یو داسې علاقې ته ورسېدلو چې د دیهاتو او د ښار علاقه نه وه، د کلي علاقه وه، یو کور به و. نو دی باچا خپل پوجیانو ته چې تاسو دلته ودرېږئ، ما پسې مه راځئ. یوازې روان شو. دا باچا چې کله روان شو نو د یو کور دروازه یې ټک ټک کړله او غوښتل چې د خپل د ملک د حالات مو څېړي وګوري. د یو کور دروازه یې ټک ټک کړه. نو په دغه وخت کې ورته یوه ښځه راووتله. چې کله ښځه راووتله وایي څه غواړئ، څه شی حاجت لري؟ وایي اوبه غواړم، لږې اوبه راته راوباسه، تږی شوی یم چې اوبه وڅښم. نو چې هغې ورته اوبه راوباسلې نو دا ښځه چې وه، علما کرام فرمایي ډېره زیاته حسینه وه، الله تعالی ورته سم حسن ورکړی. کله چې دې ښځې ته وکتل نو دا باچا پې مین شو. بس دې ښځې د حسن او د جمال پې تاثیر وکړو، الله تعالی ورته ډېر زیات حسن او جمال ورکړی. بس دې باچا چې دی که نه دې ښځې ته لاول راوتلې په یوه اراده و، خو اراده یې چې ده خرابه شوله. د زنا مطالبه یې ترېنه وکړله چې ما سره زنا وکړله او ډېرې زیاتې روپۍ به درکړم. دې ښځې ورته وویل او خو پته ورته ولګېدله د شان او شوکت او دې کالو ته چې ورته وکتل نو ښځې ته معلومات وشو چې دا بل څوک نه دی، باچا دی. په هغه ساعت خو ورته انکار هم نه شو کولی چې نه زه نه کوم. خو ورته ما ته لږ صبر وکړه، یو څو دقیقې ما ته وخت راکړه، زه کور ته ځم، کور به پاک کړم، کوټه به پاک کړم، لږ ځان زینت به نور هم وکړم او کالي پاک کالي به واغوندم، خوشبويي به ولګوم، بیا به تا ته اواز کړم. باچا ورته ډېره ښه ده ورشه. کله چې دا ښځه دننه کوټې ته لاړه او قلم او کتابچه یې راواغېستلې او کاغذ یې راواغېستلو او په هغې باندې د آیت مبارکه ولیکلو چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا. دا آیت مبارکه یې پې ولېږلو او باچا ته یې بیرون ورکړو چې دا واخله. کله چې باچا ته هغه کاغذ ورغې ویې کتلو، پکې د قرآن عظیم الشان د 15مې سپارې آیت لیکلی دی چې ولا تقربوا الزنا. الله تعالی فرمایي چې تاسو زنا ته مه نږدې کېږئ. ولې؟ انه کان فاحشه، دا یو فاحش عمل دی، وساء سبیلا او ډېره بده لاره ده. باچا چې د آیت واورېدلو او ویې کتلو نو د سترګو نه یې اوښکې لاړې او یو رپرپې او ویښته پې زیږ شول. نو وډار شو چې ښه دا یو غریب او فقیره ښځه ده چې د الله نه دومره ډارېږي، نو دومره الله تعالی شان او شوکت راکړی، بادشاه یم او بادشاهي ده او فوجونه مې د لاس لاندې دي او زه بیا هم د الله نه ډارېږم، نو ډېره ویره خو ما ته د الله نه پکار ده. بس دې ښځې ته یې غږ کړو او راویې غوښتله چې ما ته معافي وکړه، ما ته بښنه وکړه، زه بیا په آینده کې ته خو څه کې چې په یو زنانه ته داسې په غلط نظر باندې نه ګورم. بس ما ته الله تعالی چې دی که نه په زړه کې هغه خپل خشیت او ویره یې واچوله. د ښځې نه یې بښنه وغوښتله. سړی د باچا چې و دا روان شو، لاړو د خپل عسکرو سره. هغې ترېنه پوښتنه وکړه چې باچا سلامت چېرته تللی دی؟ وایي بس پوښتنه مه کوئ، حالات نارمل دي، ځئ چې ځو خپل محل ته. باچا راغی خپل محل ته. کله چې ماښام شو دغه د ښځې خاوند کور ته راغی. په دغه وخت کې دا خاوند دې ښځې ته وایي چې وښځې څو خو د ورځې راغلي نه وو. هغه ورته باچا راغلی و، خبرې که نه زمونږ کور ته نن باچا راغلی. وایي ښه دا خو ډېره ښه خبره چې باچا راغلی و. وایي څه ویل؟ وایي اوبه یې غوښتلې د څښلو، هغه مې ورته وباسلې، د څښلو اوبه یې غوښتلې، هغه مې ورته ویستلې. ګرمي زیاته ده، خولې راباندې راغلي دي، بښنه کوئ. نو د څښلو وایي چا ورته ورویستلې؟ وایي ما ورته ورویستلې. دې ښځې ورته ویل وایي ښه تا ورته وروباسلې؟ وایي هو. وایي نور خو یې څه نه ویل؟ وایي د زنا مطالبه یې رانه وکړله. وایي بیا تا څه وکړل؟ وایي ما ورته آیت ولیکلو چې ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه. نو دا سړي زړه اطمینان نه شو، و چې دا باچا خو ښایسته مي، مالداره مي، چې هغې ترېنه مطالبه کړې ده، شاید زما دې ښځې زنا ورسره کړي. نو شکي شو او ډېر زیات په غوسه شو چې ته ولې وروتلې، تا ته ضرورت او حاجت څه شی و، نه به وروتې، بیخي به ورتلې نه. بس دا خاوند ترېنه خفه شو. بس ښځې ته چې نن نه بعد ما سره یو ځای په کوټه کې نه سموي، د کوټې په هغه کونج کې به ته سمولی ځای کوي، بس زما او ستا رابطه ختم. بس نو دا ترېنه خفه و. څو ورځې څو میاشتې تېرې شولې، دا ورځې تېرېدې نو دغه ښځې خپلو وروڼو ته، خپل پلار ته دې ته شکایت وکړو چې زما خاوند ما نه په دومره خبره باندې خفه دی چې ما ته راغی او پوښتنه رانه یو ورځ وکړه چې څوک خو راغلي نه و. ما ورته باچا راغلی او الله شاهد دی چې ما ورته آیت لیکلی د قرآن کریم په کاغذ باندې، ما نور هېڅ هم نه دي کړي او دا خاوند ما نه په دې خبره باندې خفه دی او زړه یې نه اطمینان کېږي. بس دغه ټول خلک یې چې دی ده ته عذر ته رالل چې زموږ دغه لور او خور چې ده که نه دا پاکه ده، دې ګوره زنا نه ده کړې. خو هغه نه منله. وایي راځئ چې لاړ شو باچا ته، د هغه نه معلومات وکړو. بس دغه ښځې وروڼه شول، پلار یې شو، د خپله خاوند شو، دا لاړل باچا دربار ته. کله چې هلته ورسېدل نو په کنایاتو کې
داسې نه چې راسن خبره یې کوله. مخکیني خلک انتهایي زیات هوښیار ول، هغوی کې عقل زیات و، نو په کنایاتو کې ورته خبره ذکر چې باچا سلامت دا چې دی زمونږ ملګری دی یا دوست دی یا خپلوان دی، نو ده ته مونږ ځمکه په اجاره باندې ورکړې ده. داسې نه ورته وایي چې مونږ خپله لور او خور ورکړې ده، ځمکه مو ورکړې ده او تر ننه پورې ښه ساتله او اوبه کولی او فصل یې ترې اخیستلو او میوې یې ترېنه خوړلې، هغه ځمکه باندې ډېر زیات پام کولو. خو اوس څه وخت کېږي چې نه په ځمکه باندې پام کوي، نه اوبه ورکوي، نه ترېنه فصل اخلي، چې دا څه وجه دا داسې کار یې کړی دی. نو هغه باچا چې دی که نه صحیح ذهن خبره یې وانخښته ده چې والکه تا سره کوم د دوی نه فصل اخیستی دی، هغه په کنایاتو کې باچا پوه کوي خو باچا پوه نه شو. نو دې خاوند ته یې د ښځې ویل چې والکه خلکو څه خبره ده ما پوه کړه. نو دې سړی ورته چې او باچا صاحب دوی چې څه ویل صحیح خبره یې کړې ده، دوی ما ته ځمکه راکړې ده، تر ننه پورې مې ښه ساتله، اوبه کوله مې او فصل مې کې کرله او بیا مې ترېنه میوه مې ترېنه اخیستله، خو داسې کار وشو یو ورځ زما ځمکې ته، زما باغ ته، زما دا کوم باغ مې چې جوړ کړی و دې ته زمری راغی او اوس ویرېږم چې د خپل باغ ته د خپل فصل ته نږدې شم، داسې نه چې زمری مې وخوري. باچا پوه شو چې او دا خو په کنایاتو کې خبرې کوي، داسې نه دا خو هغه د ښځې خاوند دی، لکه چې یوه ورځ زه ورغلی وم هغه خپله ورځ ورته یاده شوله. نو دا سړی پوه شو، دا باچا ورته ویل چې او سړیه زه په الله د الله په ذات باندې قسم کوم چې ستا دا کوم فصل چې دی، دا کوم باغ چې دی، دا کوم زمری چې درغلی دی ستا مکمل باغ ته داخل شوی نه دی، صرف دومره درغلی چې ستاسو تر پولې ته نږدې شوی دی او بیرته راغلی دی او ګوره د فصل نه خوراک کړی دی او نه کومه میوه ترېنه خوړلې ده او نه پکې څه کرلي. بس هغه سړي چې زړه اطمینان شو. نو دغه خاوند ورته وایي که دغسې زمري زمونږ په ملک او په بادشاهۍ کې موجود وي چې صرف راځي او زمونږ د باغونو او زمونږ د میوو حفاظت کوي، نو دا ملک به هېڅ چارې خراب نه شي. نو هغه د خاوند چې و که نه هغه زړه چې نارامه و هغه ارامه شو. و چې دغسې بادشاهیان وي چې د خلکو د ښځو سره زناګانې نه کوي، ښکاره یې ورته وویل چې خلکو ښځو سره زناګانې نه کوي او د الله ویره یې په زړه کې وي، نو بس دغه خلکو سره چې دی که نه دغه ملک به بیا بقا کوي، دغه ملک به بیا الله جل جلاله ساتي. نو بس وایي چې تا دا خبره وکړله باچا سلامت چې زما ځمکې ته زمری صرف پولې ته راغلی، نن نه بعد به زه هم داسې کار وکړم چې خپل فټي کې به واپس کار شروع کړم، خپله کومه ځمکه چې دوی ما ته راکړې ده هغه به دې نه بعد زه واپس وبه کوم. عزتمندو موږ ته به کله نه کله استادانو دا قصه کړې ویل به یې چې طالبانو کوشش کوئ چې همیشه د الله ویره په زړه کې وساتئ، چې د الله ویره مو په زړه کې وه هم به مو دنیا ښه او هم به مو آخرت.